د کائنات ربا و می بخا ستل دربار. السلام علیکم ایسیبا. اخته د پر چی اخیستی دي؟ نه وای منه که یو شام خاصی. ولی؟ خو نن داسې ګرځو یو څو روپۍ را سره پیدا دي 2-3 سودا باندې به وخورو. په 200 روپۍ کې مونږ ته یو بیچاره او غریب انسان هغې دپاره اخته دپاره چې اخلو 100 روپۍ مونږ ته راکوي. په 300 کې؟ او نو چې ډېرې درکوم 100 روپۍ نه اضافه نشم درکولی. ولې؟ خو 200 روپۍ واسه د 200 به کیک اخلو یا به څه چې کڅڼې دي ډېرې خیرنې دي د تربور سره به یې ډپوي. واه دی مونږ پښتو څومره سخته دو. تر وکړه سلګون هم وته قربان دي دا شکېدلې سلګون نشتم بابا. دغه دی د دې اخلاص ګورئ څومره اخلاص کي کاکا دا نه چلیږي. دغه که نه چلیږي خو اوس دا نه چلیږي. اخته دپاره چې اخلي ووایه. والله دې بس خو خدای دې هر رقم ظالمانو نه وساتي. الله دې موږ دې دې باندې چې اخلي اوسه دې باندې کیکونه اخلم. کیکونه اخلي یو مې د بوټونه وینې دغه دا وینې. واو دغه یو سپلای شرط اخلم. وای خلک وقت چا چې کومه کړې دعا یې ورته کوه خلکو دې. والله دې نه خبره بس چې دعا ونه کړو دا قبولې دي. راز قبولې دي رښتیا قبولې دي. د کائنات ربا و می بخا ستل دربار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه ولای؟ والا خو رای دی. یو نزګونی مونږ په کور د یو بیچاره او غریب ته یې ورکوو. نزګون شته رسه؟ آشتا. ډېر بیچاره د دې پړې څه نه دی وخوستي. ته یې ته چې وخوستي دي؟ نه یو شای ما نه دی وخواستی. ویلې؟ نه شتانه څه شتانه. این نزګون کمک مونږ سکې ته؟ یو لزګون خو ما سکه. څه وکړه؟ تو اخلاص وکړو دا د اخلاص اخته د پر چې په خله بو اخلاص صحیح شو. اخته د چې نه وخوستي. والا یو شای ما وخواستی. یو شای ما نه دی وخواستی. دا نه چې وخوري وسه. ټولچه موټه متای سامانونه کوخوي. ته یې سمونه وخوري. څه ستل دربار بل دربار نلرم پکړو بدو. السلام علیکم. کاکا سړی مشي جوړې تکای دې پر د چی وخوستي دي. هیڅ یې نه دی وخوستي. ویلې؟ ځکه چې وینه پیسې وسې ته نو ستې مو کاکا اس کې غریب سړی دی دې پر یې چن دی خوستي. یو لزګون کومه خاصه وکړه شغې ته ورکو. یو لزګون شتای ملي تر کوي لزګون ته لګال په می کډولې ټولې به ټولې به ته چېږي. زه بل خدای به نه راکړي. خدای به نه دیر کی کاکا خدای دیر کړل صبر وته وکه اوسې کله چې خدای دیر. ځکه چې خدای سره شي خو دې چې بل غریب نه بعد له بدا کنه راغلی کاکا دې پر هر چی په وکه ستل دربار بل دربار نلرم پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتاب لالار نلرم الهی تک زما مل نشینو الهی زبل کوم غم خوار نلرم الهی زبل کوم غم 100 روپۍ دې ګټلې دي. 100 روپۍ دې ګټلې دي. اره سبا خبرونه کې وزرونه نن سبا راشته 1200 روپۍ ګټلې. بیا خلک برد کې د غړای کې چې راشته نشي وړای کور کوله کې ورې په طریقه دې ته دې چیک کړې دي. ایته سبا روانه کې هرې به جوړه کړي نه د ورشته نه د پلر سپلر ته نه لیکل یو ورې چې موټه چې دې کړې دي کنه غوړه مبانه یو شی نه لیکل. سبا خبر روانه ویلې دا باندې زاله کو زه شرکت دلته ورلم وی ګایز وزنګ ته کړو 200 روپۍ کړو شندره موږ سرشتنه یو بیچاره غریب انسان هغې دپاره موږ لږې پیسې ټولوو هغه دپاره هېڅ شی هم نه لري. کونډې یتیمان دي. په 200 روپۍ کې 100 روپۍ موږ ته راکوي. په 200 روپۍ کې موږ 100 روپۍ راکوي. 200 کې د 150 درکمه نه د 50 د مطابق 50 نیمه چیږي. 50 نه چیږي.
پنځه سمه دومره کړه لږ ور چې سامان یې کوي څه وکړو بیا به ته چې کې کور کې ها بیا به ته چې کې کور ته خدای پاک ګوره مهربانه ده بیا خدای مې را بوله ده ای کومه دا استګور ها استګور کومه دا بس دا پد شو هغه دورا ها در په دې نه چلیږي ده بس اچھا دي بس الله دې کامیاب ده الله لتوبې پرتاب للار نلرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. چای دې بر کړي دي؟ دا چا میوه دغه مې بار کړې پیران بار کړې ده څو روپۍ درکوي پیرا باندې؟ 60 روپۍ. څو روپۍ تر اوسه ګټلې دي؟ 80 روپۍ مې نورې ګټلې دي. دا د 100 روپۍ. اوس دلته یو بیچاره غریب انسان د هغه اختر لپاره څه نه لري، هغې دپاره موږ سره څومره مرسته کوي دا 100 روپۍ کې ده؟ دې کې به 90% درته 90% ورکوي؟ هو. ولې؟ بس خو هغه به هم تر ما مجبوره وي. تر تا به مجبوره وي؟ ته کور ته چی اخیستې چې کلچې مټۍ دې تر اوسه اخیستې؟ مې شی نه دی اخیستی، بیا خیر ماښام اخلم ماښام بیا چی اخلې؟ چې مټایي کلچې به واخلم. پیسې به کونه کوي؟ خدای مهربان دی، خدای به یې سخي پیدا کړي، الله خو مهربانه باشه. شک راکړه ما راته هغه 90% 90% 100 روپۍ ماته راکړه. افرختیا اتیا ګټلې دي که نه؟ 90 د 60 دغه دا پیره ده. 60 دغه پیره ده. هو. الله اکبر. 90 روپۍ دي، اتیا روپۍ دي ګټلې دي، 60 دغه پیره ده د سر. و داسې 90 موږ ته لسګون کومه راکړه، لسګون را په راکړه. خو که ده چې راکړی وای خو بیا به مې درکړی وای. تا دغه روپۍ نه چلېږي. دا وخت الله تعالی خو دې قبول کړه، خدا خو دې د غم وساتي. هر چا چې دا کومت کړی دی الله تعالی خو دې ها دنیا او دا دنیا ورته ګل ګلزار وګرځوي. الله تعالی خو دې ستا سره د غم وساتي. امین امین الله خو دې مخ واړوه. امین امین. ورځه بس تکلیف دې سره کړی. الله تعالی خو دې مخ لتوبې پرتاب للار نلرم. لتوبې پرتاب للار نلرم. دانش ملنګ ته دې رضا 100 روپۍ دې ګټلې تر اوسه پورې؟ 100 روپۍ دې ګټلې؟ 100 روپۍ پور مې کړی. 100 روپۍ. هلته یو بیچاره او غریب سړی دی، غواړي چې هغې سره موږ همکاري وکړو. 100 روپۍ کې 100 روپۍ راکوئ. ها 100 روپۍ کې نه 100 روپۍ راکوئ. 100 روپۍ کې ها 50 بلار کوم. روکه 50. دا نه 50 نه چلېږي، دا واخله. دا واخله. پکړو بدو بتو باو باسم لتوبې